السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې موضوع مو ده څنګه ناکامه جنسي اړیکه خوندوره کړو. تاسو په دې شاید پاتې سوي یاست کله د میړو د معاینې روابط خراب سي. د میړه زړه نه غواړي چې د مېرمنې سره جنسي رابطه ولري، او یا هم د ښځې زړه نه غواړي چې د میړه سره جنسي رابطه ولري. یعنې د دوی اړیکه په یو ډول نه یو ډول سره خرابه سوي او د دوی په منځ کې مشکلات راغلي. راځو موږ پر دا باندې بحث کوو چې څنګه کولی سو یو خرابه جنسي رابطه سمه کړو، او یا هم یو خرابه اړیکه سمه کړو. عموما چې روابط خراب سي او د میړو د معاینې پر منځ کې د جنسي رابطې د نګاه څخه فاصلې ډېرې سي، نو بیا روابط هم خرابېږي او موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو. راځو دا اړوند بحث کوو چې څنګه کولی سو خپل میړه بیرته و جنسي رابطې ته راولو، یا څنګه هغه دې ته متقاعد کړو چې زموږ سره منظمه جنسي رابطه ولري. وایي ښه جنسي رابطه چې ښځه ترلاسه کړي دا یعنې هغې عاطفي حمایت ترلاسه کوي، او هغه داسې احساس کوي چې زه پر خپل میړه ګرانه یم، زما سره مینه لري، او احساس د قدر او د غرور کوي. وایي تاسو نارینه که چیرې ښه جنسي رابطه ترلاسه نه کوي، نو د میرمنې جذابیت مړو ته کمیږي، او د دوی زړه و نورو ښځو ته غواړي، او زړو ته یې نورې ښځې راځي. او ښځې که ښه جنسي رابطه ترلاسه نه کړي، نو دوی بیا احساس کوي چې زه پر چا نه یم ګرانه، مینه نه راسره کوي، ماته څوک ارزښت نه راکوي. د دا ټولو مشکلاتو څخه د خلاصون دپاره راځو پر بعضې مسایلو باندې خبرې کوو چې هغه دا اړوند دي چې څنګه موږ ښه جنسي رابطه ولرو. یعنې جنسي رابطه مو خرابه سول، روابط مو خراب سول، یو د بل څه مو دوري وکړله، جنګونه مو وکړل، دعوې مو وکړلې، ګیلې مو وکړلې. اوس راځو څنګه یې جوړوو. څنګه کولی سو یو نارینه چې د ښځې لخوا وشړل سي، یو نارینه چې د ښځې لخوا بار بار ورته وویل سي چې زه جنسي رابطه نه نیسم. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وویله چې تاسو ښځې کوشش وکړئ چې نارینو ته په جنسي رابطه کې د و جواب ورکړئ. که چیرې ستاسو زړه غواړي ښه جنسي رابطه ونیسئ، کوم زړه نه غواړي هغه ته ووایاست چې ته عاجله جنسي رابطه ونیسه. یعنې ته خپله خوند واخله، زه د دې څه لذت اخلم چې ته زما څه خوند اخلې، خو زه خپله انزال کېدلی نه سم. خپل حالات ورته تشریح کړئ چې هغه د ښځو اړوند مباحث وکړئ چې ښځه دا رقم نه ده لکه نارینه چې ګرد عمر یوه جنسي رابطې ته زړه غواړي. ښځه په ډېر عمیق توګه او ډېر په قرار سره و جنسي رابطې ته راځي. وایي نارینه چې کله جنسي رابطې ته زړه غواړي، نو معلومه خبره یي چې زړه یې غواړي که زړه نه غواړي. خو نارینه داسې یو جوړښت لري، ښځې هم همداسې. د ښځه چې ووایي جنسي رابطې ته مې زړه نه غواړي، که ته قرار کار ورسره وکړې، نو قرار دا خپله بیرته آماده سي او کولی سي اړیکه ونیسي. خو نارینه هم دغه رقم دي چې وایي زه جنسي رابطه نه نیسم، علاقه نه لرم، نو بیا ته په هغه ګړي باید وده ته دغه ونه کړې چې حتما راسه زه ورته جنسي رابطه سره نیسو. یا مثلا د ښځې لخوا عموما باید د جنسي رابطې غوښتل کم وي، ځکه چې دا د ښځو هغه د زنانه‌توب د منځه وربیایي. ښځه باید ډېر و جنسي روابط ته مایلتوب دومره ښکاره نه کړي چې هر بار غوښتنه د دې طرفه وي. یعنې هغه دلربایي، د ښځې نازکتوب، د ښځې هغه زنانه‌توب که چیرې د منځه ولاړ سي او د رابطې غوښتونکی دا واوسېږي، نو دا روابط خرابېږي. تاسو د دې پر ځای چې د روابط غوښتونکي واوسېږئ، کوشش وکړئ چې د رابطې ته د و جواب ویونکی واوسېږئ. که تاسو ښځې په ځانو کې د نارینو خاصیتونه را ژوندی کوئ، نو بیا ستاسو په نارینو کې په اتوماتیک ډول سره د ښځو خاصیتونه را پیدا کېږي او ستاسو روابط خرابېږي. وایي د خبرو کولو بغیر یو ښه جنسي رابطه څنګه شروع کولی سو. وایي ښځې دغه راز خپل په زړه کې پټولی سي چې زړه یې نه غواړي و جنسي رابطې ته داخله سي، خو کولی سي خپل بدن د نارینه په وخت کې ورکړي او نارینه خپل انزال وکړي. خو نارینه دغه کار نسي کولی چې د نه جنسي رابطې دپاره چې دی آماده نه وي چې جنسي رابطه ونیسي، دی وکولی سي دا راز پټ کړي او جنسي رابطه ونیسي. موږ ښځې د نه انزال دپاره غوښتنه پټولی سي، خو نارینه یې نسي پټولی. د نارینو جوړښت زموږ څخه فرق لري. نو کله چې ښځه جنسي رابطې غوښتونکی واوسېږي او میړه یې نه غواړي چې جنسي رابطه ورسره ونیسي، هغې ته موږ بعضې په غیر مستقیم توګه بعضې پیشنهادونه دي چې راتلونکي به تاسو ته وایي. خو تاسو دا همیشه په یاد ولرئ چې د نارینه او د ښځې فرق په دغه کې دی. نارینه خپل جنسي خوند چې زړه یې غواړي
غواړي په هماغه ګړي، خو ښځې مثلا چې جنسي رابطې ته یې زړه غواړي، جنسي رابطه ورسره ونه نیول سي، هغه اغوندې ضرر نه ویني لکه څه رقم چې نارینه ویني. یعنې جنسي رابطه څومره چې نارینو ته مهمه ده یا څومره چې هغوی تاکید پر کوي په هغه اندازه موږ ته نه ده. راځو وایي کله چې نارینه زړه یې نه غواړي چې ستاسو سره جنسي رابطه ونیسي، موږ به ښځو ته بعضې لارې وښیو چې خپل نارینه بیرته خپل ځان ته راولي، خپل نارینه خپل ځان ته متوجه کړي. راځو یو تاسو د رابطې اړوند معلومات ترلاسه کړئ چې رابطه څه ته وایي. تاسو ښځې وایي د نارینو خاصیتونه په ځان کې مه پیدا کوئ، پر ډېر ګیلې، شکایتونه، جنګ، دعوې، دغه کارو سره لاس واخلي او تاسو کوشش وکړئ داسې یو مېرمن واوسېږئ چې دلربایي ولري، ښځیتوب ولري. تاسو وایي په غیر مستقیم توګه خپل نارینه ځان ته راجذب کړئ، داسې نه چې ورسره مېړه ته وایي چې زه غواړم جنسي رابطه درسره ونیسم. دا غلط کار دی. او بیا چې ته منفي جواب ترلاسه کوې، دا هم تا ځوروي او هم مېړه دې ځوروي. راځو وایي که تاسو غواړئ چې خپل نارینه خپل ځان ته راجذب کړئ، نو تاسو کوشش وکړئ چې تور لباس واغوندئ. تور لباس هم د نارینو د جذب کولو کې ډېر تاثیر لري. او یا هم سپین د ساټن کالي واغوندئ. ګورئ دا لباسونه کېدای شي تاسو د خسرګنۍ په کور کې نسئ کولی واغوندئ، خو تاسو کولی شئ د خوب په اتاق کې دا ولرئ. سپین ساټن ټوکر نارینه و ښځې ته جذبوي. شیرچایي بنداره کمیس، یعنې داسې کمیس چې تسمې ولري، شیچایي رنګ ولري، دا هم نارینه و ښځو ته جذبوي. ښایسته عطر وهل او تور سینه بند او نیکر اغوستل. داسې یو د خوب کالي چې لنډ وي او ډېر غټ وي. لنډ د خوب کالي او غټ، مثلا په بدنه کې درته ډېر غټ وي او ستا د شیپ د بدن ښایسته راوباسي. او یا هم لوڅ بدن، ښایسته والیګان او امیلونه په غاړه کول تر څو د نارینه جلب تا ته راسي. او یا هم داسې کالي اغوستل چې ته پکښې هوسا احساس کوې. دا هغه شیان چې ستا مېړه تا ته راولي. شمعه لګول، په اتاق کې حتمن شمعه ولرئ که تاسو غواړئ مینه ناکه ژوند ولرئ. چاکلیټ اتاق ته راوړل، ښایسته ښه خوندور چاکلیټ د دواړو خوښ یې، د هغه خوړل، یعنې شیریني. که د اتاق د ښایست دپاره تاسو د اتاق ګروپ بندوئ او د خوب څراغ لګوئ، دا هم په جنسي روابطو باندې ډېر ښه تاثیر کوي. او یو شی چې ډېر ستاسو نارینه پر تاسو مینوي هغه دا دی چې کله ستاسو نارینه ناوخته کور ته راځي، نو تاسو هغه ته ویښه پاتې سئ او هغه ته دا ثابته کړئ چې زه ستا دپاره ویښه پاته یم او ما تا ته انتظار کوي، ته ما ته با ارزښته یې او ته یو با ارزښته کس یې زما په ژوند کې. او د مېړه د خوښې غذاوې پخول. که ستاسو مېړه ستاسو په هر دلایلو لرې سوی دی، جنسي رابطه مو خرابه سوې ده، روابط مو په مشکلاتو کې، تاسو کوشش وکړئ چې خپل د خاوند د خوښې غذا ورته پاخه کړئ. بل داسې یو غذا تاسو کشف کړئ چې خپل د مېړه سره د خبرو کولو په وخت کې چې کومه غذا ستاسو مېړه د جنسي لیګا څخه شوق یې ورډېروي، نو بیا هغه غذا تاسو خپل مېړه ته اماده کړئ. ښه خاصې څښاک لکه ښه جوز، مثلا هغه جوزان چې ستا د خاوند خوښ دي، مثلا شیدې، دا شیان اماده کول. بل په غېږ کې نیول. زموږ عموما په ټولنه کې د غېږ کې نیول ډېر رواج نه دی. کله چې خاوند د خوب اتاق ته رالی، ته کوشش وکړه په ولاړ هغه په غېږ کې ونیسې. په ولاړ یو بل په غېږ کې نیول دا هم احساسات ډېر ژر راپاروي. مچ اخیستل، یعنې ته خپله د دې شروع وکړه چې خپل خاوند مچ کړې. او بل مساج ورکول، خپل خاوند مساج کول، او یا هم د خاوند څخه دا غوښتل چې تا مساج کړي. او یا هم داسې یو راز باید تاسو مېړه و معنه خپل په مابینځو کې ولرئ چې هغه د دې نمایندګي وکړي چې زما و تا ته زړه غواړي یا زه غواړم ستا سره جنسي رابطه ولرم. وایي تاسو کوشش وکړئ د خوب اتاق ځان ته دومره ښایسته کړئ چې کله یو بل ته ګورئ فقط مینه در یادېږي. د خوب اتاق د ګیلې مه راوړئ، شکایتونه مه راوړئ، جنګونه مه راوړئ. په ګیلو باندې تاسو د ژوند مشکلات نسئ حلولی، بلکې دغه
شیان چې دا اوس موږ تاسو ته وویل، ښایسته لباس اغوښتل، ښایسته عطر وهل، ښایسته امیل والي او دا شیان په لاس لول، د ښځې خاصیتونه په ځان کې پیدا کول، دلربایي پیدا کول، دا ستا خاوند تا ته راولي او ستاسو ویجاړ سوي روابط په دا شیانو باندې سمیږي، په جنګ، په دعوه، په ګیلو نه سمیږي. راځو وایي کله چې تاسو غواړئ د میړه سره جنسي رابطه ونیسئ، دا کارونه چې اوس ما تاسو ته وویله دا مو ګرده وکړل، یعنې په دې پوه شوله چې ستا خاوند ستا سره نه غواړي جنسي رابطه ونیسي، حالت یې نه دی سم، نو بیا تاسو د هغه څخه په هغه ګړي دا پوښتنې مه کوئ چې مشکل چې شته ولې زما سره جنسي رابطه نه نیسي، زه جنۍ یم خوښ، نور زه تا ته خوند نه در کوم، ته بل چا ته دې زړه غواړي نو ولې زما سره جنسي رابطه نه نیسي، ته ناجوړه یې، په تا څه سوي چې دا شیان نارینه ستاسو څخه لا هم لرې کوي. د دې دپاره چې په دې پوه سئ چې میړه مې جنسي رابطه نه راسره نیسي یا یې حالت نه دی سم یا ستړی دی، نو تاسو هغه درک کوئ او د خپل احساس خاموش کوئ، ځکه چې د نارینو کله زړه غواړي کله یې زړه نه غواړي، د لمر په رقم یي، کله یي کله نه یي، خو ښځې د سپوږمۍ په رقم دي، 3 حالات لري، نوې راختل، منځ او پای. نو دا هغه شیان دي چې باید تاسو توجه ورته وکړئ. د دې دپاره چې خپل خاوند خپل ځان ته راجذب کړئ، تاسو د ښځې دلربایي په ځان کې پیدا کړئ، باید د هغه خبره ومنئ، د هغه اصول مراعات کړئ، هغه ته احترام وساتئ، هغه ته داسې مینه ورکړئ چې هغه د یو نارینه په صفت ضرورت ورته لري، نه داسې چې یو نارینه د ځانه جوړ کړئ او د نارینو کارونه ورته کوي. که تاسو ښځه خپل مړونو ته د نارینو کارونه کوي، ستاسو مړونه بېله دي چې زړه یې وغواړي، په غیر یعنې په اتومات ډول د ښځې علایم درته شروع کړي. نو وای تاسو نارینه چې کله مو جنسي رابطې ته زړه نه غواړي نو خپل مېرمنې ته مه وایاست چې نه زه جنسي رابطه نه نیسم، د دې پر ځای تاسو کوشش وکړئ چې ورته ووایاست چې زه نن ستړی یم غواړم بیده سم، نو بیا چې دا ورته ووایاست چې بله ورځ به ما او تا ښه جنسي رابطه ولرو. یو د بل ته وایي ډایرکټ خبرې مه کوئ، منفي خبرې مه کوئ او کوشش وکړئ یو بل ته کار وکړئ. که ستاسو څخه مېرمن خوابدې ده، د مېرمنې د خوشحاله کولو دپاره تاسو کولی سئ ګل ورته راوړئ یا داسې وسایل ورته راوړئ چې هغه د دې خوښ وي، عموما تحفه ورته راوړئ. خو که ستاسو میړه ستاسو څخه مخ اړوي نو بیا دغه مسایل و چې موږ تاسو ته وویل چې څه رقم لباس واغوندئ، څه رقم عطر ووهئ، څه رقم غذا اماده کړئ، څه رقم شم ولګوئ، څه رقم د هغه د خوښ غذا اماده کړئ، دا شیان ستاسو د ژوند ملګری بیرته تاسو ته راولي. کوشش وکړئ دا اړوند تاسو جدي فعالیت ولرئ. میړه و مینه یو بل ته رسیدګي وکړئ. مخکې له دې چې ستاسو روابط خراب سي، ښځه چې په ځان کې دلربایي د ښځیتوب پیدا کړي، د امر منل، د روابطو کې متقابل احترام او نارینه چې مردانګي په خپل ځانو کې پیدا کړي. که نارینه د ښځو چمونه کوي او ښځې د نارینو چمونه کوي، دا روابط خرابوي. کوشش وکړئ د دې پر ځای چې خپل روابط خراب کړئ، روابط سم کړئ او یو بل ته چې رجوع کوئ، یو بل ته راځئ، په مینه یو بل ته راسئ او یو د بل دپاره قرباني دا ورکړئ چې یو د بل د خوشحالولو دپاره هڅه وکړئ. که تاسو روابط خراب وي او دغه شیان تاسو عملي کوئ، انشاءالله ستاسو روابط به جوړ سي، مخصوصا جنسي روابط مو. نو مننه چې غوږ مو نیولی دی. راتلونکې ویډیو مو دا اړوند ده چې څنګه خپل شهوت راپورته کړو، خپل د ژوند د ملګري شهوت څنګه راپورته کړو، تر څو هغه زموږ سره جنسي رابطې ته په اسانۍ سره او ژر توګه اماده سي.